او دریم طریقه نیکو اعمالو ته په سپک نظر نه کتل چې هر څومره کوچنی عمل پر انسان باندې رالی بس د الله تعالی د رضا په اراده باندې هغوی کول نه معلوم چې الله تعالی زما د ګناو مغفرت زما په کم عمل باندې کوي نه معلوم چې زما کم عمل الله تعالی ته قبول ګرځي نه معلوم چې زما د جنت فیصله الله تعالی پر کم عمل باندې کوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا تحقرن من المعروف شیئا نیک عمل ته به په حقیر او په سپک نظر نه ګورئ ځکه پر دې اعمالو باندې الله تعالی انسان ته جنت ورکي تلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون دا جنت وارثان الته جوړیږي چې په دنیا کې نیک عمل وکړي او بل ځای کې قرآن کریم وایي جزاء بما كانوا يعملون دا ستاسو د نیک عمل جزا ده چې انسان څومره نیک عمل وکړي بیا دې امت ته خو الله تعالی ډېره اسانه کړې ده د نیک عمل په خاطر باندې الله تعالی انسان د جنت مستحق جوړوي او په نیکو اعمالو کې به کوچني اعمالو ته انسان په سپک نظر باندې نه ځکه دا د دې امت سره وعده ده حضرت ځکه دی وایي جزاء من جنس العمل چې سړی څه وکړي د هغې جزا هم د هغه جنس صحیح حضرت آدم علیه الصلاة والسلام هغوی په جنت کې د غنمو څو دانې وخوړلې د هغې په خاطر الله تعالی حضرت آدم علیه الصلاة والسلام د جنت ته سره وایست لیکن الله تعالی د هغې د اولاد سره دومره اساني وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو قول را نقل کوي چې د الله تعالی فرمان دا دی چې د آدم علیه السلام اولاد کې به په آخره زمانه کې داسې کسان راځي چې هغه یو څو دانې د وربشو صدقه کې الله تعالی به دی ورته جنت ورننوځي چونکې پلار یې د غنمو په خوراک باندې د جنت راوتلی دی بچی به د وربشو په صدقه باندې ورته جنت ورننوځي نو نیک عمل ته په سپک نظر باندې نه کتل پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي که نور نه صرف سړی د یو مسلمان سره په ورین تندي باندې په خوشحاله شکل باندې ملاقات وکړي لا دا د ده دپاره نیک عمل دی د ده په عملنامه کې ایښول کېږي لا به دې عمل ته دی په سپک نظر باندې نه ګوري او دا د الله تعالی ترتیب داسې دی د حضرت جنید بغدادي رحمه الله په معبره کې راځي چې کله وفات سو د وفات څخه وروسته یو شاګرد پوښتنه ځینې کوي چې الله تعالی څه در سره وکړي نو دی ورته وایي الله تعالی مې مغفرت وکړي ورته په کوم عمل باندې دی مغفرت اوس ورته د الله تعالی عجیبه معامله را سره وسوله زما ټوله زندگی په عباداتو په زهد او په تقوا کې تېره سوې وه لیکن چې الله تعالی حضور ته پیش شوم نو الله تعالی راته وایي عبادات یو کنج ته کښېږده زه دې صرف په یو عمل باندې بخشم ورته کم عمل ورته بغداد کې یو شپه د شپې د عبادت لپاره راکښېنستلې او چې کله دې اودس کاوی نو د باندې دروازې ته د پښې یو کوچنی بچی پروت دی د یخه سی چوناری دی او ستا پر هغې باندې زړه وسوځل سو چې دا د الله تعالی مخلوق دی د دې مشکلات حل کول زما په وس کې دي که زه د مشکلات حل کم زما د مشکلاتو حل زما د رب په وس کې دی هغې به زما د مشکلاتو حل وکړي نو ته هغه د پښې بچی راواخستی په خپل پوستین کې د کښې شوی او هغې دا شپه په ارام تېره کړله که نور هیڅ نه بس په دې یو عمل زما د طرفه مغفرت نو نیک عمل ته په سپک نظر باندې نه کتل د حضرت سفیان ثوری رحمه الله په باره کې غالبا راځي چې د وخت لوی مصنف یو ورځ قلم راکشوي قلم یې په سیایي کې وهلی دی او دې قلم باندې لږ سیایي د یو مچ رالی پر دې سیایي باندې کښېناستی د ده په دماغ کې دا رالو که چیرې زه دا قلم کش کم مچ الوزي دغسې تږی پاتېږي دا د الله تعالی یو مخلوق دی دی تږی دی بس مشکل یې زما په وس کې دی حل کول نو قلم دې ودراوی چې هغه مچ په دې سیایي ځان اوبه کوي بیا دې قلم کش کوي چې هغه په خپل مزاج باندې پورته ولاړی تا قلم کش کوي الله تعالی ورته عبادات و تصانیف و تصوف دې پرېږده بس په دغه عمل دې بخښم نو د جنت د استحقاق او د استعداد پیدا کولو علماو درېیمه لار دا لیکلې ده چې لا تحقرن من المعروف شیئا دنیا کې الله تعالی د نیکو اعمالو دپاره پیدا کړی نیک عمل ته به په سپک نظر باندې نه ګورئ څلرمه طریقه دا ده چې دنیا کې د صالحو او د نیکو خلکو صحبت کول د هغې سره تعلق جوړول د هغې ورورګلوي کول د علماو سره د صلحاو سره د مشایخو سره د بزرګانو سره او هر سړي ته په دې نظر کتل چې دا به زموږ در ما ډېر ښه وي ځکه د دې به شاید د الله سره یو رابطه وي زما رابطه نشته ځکه چې کله د قیامت میدان راسي الله تعالی دې صلحاو ته د شفاعت اذن کوي او دې نیکو انسانانو ته د شفاعت اذن کوي
نو بیا هغې چې کله جهنم لراسي د جهنم او د قیامت د میدانه سره هغې خلک چې د ځانه سره جنت لراولي چې په دنیا کې د دوی سره تعلق او په دنیا کې د دوی سره ورورګلوي. لکه یو روایت لا داسې هم راځي چې پیغمبر علیه صلات وسلام به راسي د جهنم څخه او د هغې سره به ډېر جنتیان د جنت څخه به راسي ډېر جنتیان به ورسره او جهنم ته به راننوځي او د خپل امت ګناهګاران به تلاشي او د ده سره چې کوم خلک د جنت سره راغلي دي نو هغه جهنمیان به په هغې خلکو پورې مښه کي یو به ورته وایي چې ما تا ته یو ورځ یو ګیلاس اوبه درکړي وو نو دی به د هغې په خاطر باندې د هغې شفاعت وکړي د هغه یو ګیلاس اوبو په خاطر به الله هغه جهنمي د جهنم سره